بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر محترم ورونو، د کومو کسانو چې ذهنونه کمزوري وي د هغوی دپاره یو ډیره ښکلې مزیداره قرآني وظیفه مې نن راوړې ده. ډیره زیاته مجربه وظیفه ده. الله جل شانه په باندې د ډیرو کسانو ذهنونه تیز کړي دي. نو که تاسو هم دا وظیفه په پابندۍ سره کوئ، الله جل شانه به ستاسو ذهنونه کولو کړي. نو که طالبان وي، الله جل شانه به ذهن د هغوی کولو کړي، سبقونه به ورته یادېږي. او که نه عام کسان او د کمزورۍ د وجې نه د هغوی نه خبره هېرېږي یا یې دماغ ډېر زیات کمزوري وي، نو که دا وظیفه کوي رب زدنی علما، که دا وظیفه کوي نو انشاءالله د هغوی ذهن به الله جل شانه تیز کړي. د دې وظیفې د کولو طریقه څه ده؟ ډېره اسانه طریقه ده. روزانه د هر فرض لمانځه نه پس چې کله سلام وګرځئ نو 14 ځله دې دا ووایي رب زدنی علما. د هغې نه پس دې په خپل سر باندې که په سر باندې ټوپۍ پرتې هغه دې لر کړي، نو په سر باندې د لاس کېږدي او لاس دې په باندې تیر کړي او دا آیاتونه دې 11 ځله ووایي د سورې طه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا عمل دې جاری ساتي انشاءالله د دې عمل او د دې قرآني آیاتونو په برکت باندې به الله جل جلاله ذهن به انتهایی حد درجې تیز کړي او داسې به ذهن تیز شي کولو به شي چې یو خبره واوري چرته به ترې هم ایره نه شي. یو ډېر زبردست عمل دی، هر سړی کولی شي او هر چاته د دې مکمل اجازه شته دی.